السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې ښه به یې. دوستانو، د مولانا شیخ ادریس صاحب زبردست بیان دی. که زړه کې مینه محبت لري د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم د وفات یو بیان دی، یو 3 منټه دی تقریبا. نو دا را سره راځه په دې ویډیو کې وګورو. ډېر زبردست بیان دی، راځئ. عائشہ بی بی فرمائی نور پوی نشو میرا گوتا مبارک کی اوچہ دیکھلا یہ خوشبو میں محسوس ہے نور پوی نشو لاس مبارک اخیات ہے روح لا صحابہ تا جی پتہ لگے بس صحابہ باندھ حیبت شو حضرت علی بے ہوش شو او بے ہوش دے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ کو دانگر او تورے واغشتو جماعت کے ادرے کو جانا میں وورے دل چے رسول اللہ مبارک وفات زب پوشا نما تورا پوشا یا غگ نکو التجاڑی خلق التجاڑی التجاڑی. حضرت ابو بکر صدیق پس اطلاع لارا اور آگئی چراغی نیغ رسول اللہ مبارک کوٹے دننا جو صادر پہ حضرت جبریل چولے ہو صادر اچت کا اچت ایک رسول اللہ مبارک مجور پریوت قل ایک وا صفیہ وا خلیلہ تبت حیا و میت اے زمان خوگا مر گری اے زمان کلی دوستا رجل سخ کلے گا پا مر سخشتے روح نبوتو کا دغنو پتندی مانے خکل کا حضرت انس ہوئی مکم عورت چے رسول اللہ مبارک مدینے تراغ ہر شیر و خان ہو اور مکم عورت چے رسول اللہ مبارک دنیا نلار پیدا مگلا سنا لالاغ دا قبر پا خورو کے لیت بیتو چے ارست یارو بیا غرانا نوا کمر رانا چے ممونگ لیتا یا چکل دفن شو یار شنبے پشپا حضرت انس وی منسا خور والو لے بار روانو چاریات را سروے حضرت فاطمہ والا آڑاوا مقدلار کے والا آڑاوا امادو یا نسا خون دے در کا ریر املونا خوشحال جو یہ خدای پر رسولم خور والو لے. دوستانو، تاسو دا بیان واقعیو کتا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات واقعیه وه. د ویډیو کتلو مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. دا ویډیو مې ډېره خوښه شوه، نو مې چې خپلو دوستانو سره شیر کړم. د ویډیو کتلو مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.